ملګرو د نیلو په کور حمله شوې ده. نیلو د هغې حملې باره کې څه وایي، نو راځئ تاسو هم هغه ویډیو وګورئ. نن سبا په سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیږي چې خلک وایي چې نیلو کور ته څوک تللی دی یا د هغې بېعزتي شوې ده یا تا یا ده. په هر حال هر څه چې ویلې زما خولې نه راځي، ښه خبر نه ده چې زه په خپله خوله ووایم، خو شکر الحمدلله زه په خپل کور کې ښه سیف ناسته یم. خو مهرباني وکړئ چې د چا عزت نشئ کولی، نه چا بېعزتي مه کوئ. دروغجن انسان په دنیا کې د الله پاک نه خوښېږي. ملګرو دغه وینا وه د نیلو په کم کې چې هغه پوره حقیقت بیان کړی دی. هغه وایي چې آیا کمې پروپیګنډې چې په ما پسې روانې دي نو دا ټول هغه دروغ دي. یعنې یوازې موږ دا د دې ذکر نه کوو، د دې نه علاوه که موږ وګورو مختلف قسم کم د پښتو کم فنکاران چې دي، که موږ د هغه طرف ته وګورو په هغو باندې هم داسې بار بار چې کم دی په هغو باندې الزامات لګي. هغه که موږ د پښتو مشهوره سندرغاړې ګلپاڼه، دې نه علاوه که نور کم د پښتو کم سټاران چې دي، فلم اکټران چې کم دي، په هغو باندې هم داسې قسم الزامات لګي. یعنی څه وخت کې د طلاقو کمې معاملې چې روانې، تاسو به یادوي نیلم ګل د هغې کم خاوند چې وله طلاق ورکړو، په هغې باندې کم بحث چې روان و. دې نه علاوه زه به درسره د نیلو لږ ذکر وکړم. څو ورځې مخکې، میاشت دوه مخکې د یوسف جان سره یو انټرویو کړی شوی وه، د کم په نتیجه کې چې بیا په نیلو چې کم ځان ښودلی، ویلی چې آیا زه دونه غریبه یم، زمونږ وایي دونه غریبي ده، هغه تاسو به اورېدلي وو. د هغې نه پس مور ورسره هم ناسته وه، تاسو په سکرین باندې هم کتی شئ. د هغې نه پس چې کم دی بیا د دې کم یو ریپورټر و چې هغه لاړو، د دې کم اهل و احوال چې دی هغه یې واخیستو. نو د دې کم ریزلټ چې راووتو چې د دې څونه کورونه، یعنی داسې ویل کېږي سوات مینګوره بڼ کې چې دا اوسېږي، هلته هغې ویل چې د دې یو مارکیټ دی، باقاعده د دې دوه درې کورونه دي، او کوم قسم مکر وایي چې په سوشل میډیا کوي هغه دروغ وایي. څلور پنځه وایي ورونه هغې هم ښودلي دي. نو یعنې کم فنکاران چې دي هغې له کم پښتنو له چې کومه دوکې ورکوي او ورځ په ورځ چې کومې دوکې پښتنو سره کوي، نو هغه هم ستاسو وړاندې ده. یعنې د داسې فنکارانو په خولو باندې هغه اعتبار کول هم نه دی پکار. دغه ویډیو و معلوماتي ویډیو و، تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.